بسم الله الرحمن الرحیم. نن هم غواړو چې په زړه باندې بحث وکړو. ساینس ته وګورو، ساینس د زیاتره ترجیح دماغ ته ورکوي په هر څه کې چې دی عقل یې ښودلی دی، دماغ یې ښودلی دی. خو بل طرف ته که راشو قرآن کریم کې هرې موضوع کې زړه ته اشاره کړې ده، که مینه ده، که محبت دی وایي دا زړه کوي، که بغض دی وایي دا زړه کوي، که فکر دی، که فیصلې دی وایي دا زړه کوي. او موږ او تاسو په پښتو کې هم هر څه وایو چې دا شی مې که یو څوک راته ووایي چې چای وڅښه، موږ وایو چې دا مې زړه ته نه کېږي. که یو څوک راته ووایي چې غوښه وخوره، موږ وایو چې دا مې زړه ته نه کېږي، یا مې زړه ډېر شوی دی چې چکر ته لاړ شم. خو ساینس بل طرف ته وایي چې دغه هره فیصله چې ده دا د دماغ نه کېږي. نو دلته اوس د ساینس او د قرآن ترمنځ یو ټکر رامنځته شوی دی، او بالخصوص هغه سیکولر یا ملحدین به زه ووایم هغوی بیا هم په قرآن باندې انتقاد کوي چې هر کار دماغ کوي او قرآن کې چې دی زړه یادېږي. نو دا ډېر یو مهم او دلچسپه موضوع ده، او په دې خاطر باندې د سوشل میډیا زیاتره کارکوونکي د دغسې موضوعاتو سره مخ کېږي. نو موږ غواړو چې په نهمه روژه باندې په همدې باندې بحث وکړو چې د زړه او د دماغ ولې په قرآن کې زړه یاد شوی دی او اوسنی ساینس یا طب هغوی دماغ یادوي. په همدې باندې د قاري صاحب یاسین احمدي سره بحث لرو، په دې هیله چې دا بحث هم خوښ شي او دا به انشاءالله تعالی ډېر یو جالبه بحث وي او ډېر به دلچسپه وي. نو قاري صاحب دا څه کیسه ده؟ ساینس دماغ یادوي او قرآن بار بار که قرآن مطالعه کو هغه ته اشارې زړه ته کېږي په هره فیصله کې، یعنې که مینه ده، که محبت دی او که بغض دی. وختي مې ورباندې رڼا واچوله، په دغې باندې راته وضاحت راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې وجود کې یو ټوټه ده، وي که دا ټوټه خو جوړه شوه وي ټول وجود ورسره برابرېږي، او که دا ټوټه خرابه شوه وي ټول وجود ورسره خرابېږي. بالکل. بیا فرمایي وي دا ګوره زړه دی. دې وجې نه قرآن کې موږ او تاسې مطالعه کړو 192 کرته الله زړه یاد کړی، ټوله خبره د زړه سره کړې ده. دماغ څو ځلې یاد؟ دماغ چې کوم دی، دماغ په قرآن کې په صراحتا الفاظ سره یو پیرم نه دی یاد شوی، لکه اشارې ورته شته دی دماغو ته، خو نه صراحتا الله پاک دماغ چې کوم دی په یو پیرم نه دی یاد کړي، او زړه چې کوم دی 192 کرته یاد کړی دی. بیا که وګورو څومره حرکتونه چې دي د وجود دا ټول د زړه خوا نه ترسره کېږي. بالکل. حالات په زړه باندې راځي، مینه، محبت، اتفاق، ویره، خوشحالي، غم، خفګان، دا ټول که وګورو ټول په دې زړه باندې راځي. بالکل. بیا زړه چې کوم دی بیا په قرآن کې یو فؤاد یاد شوی، یو قلب یاد شوی. نو فؤاد چې کوم دی دا ظاهري غوښې ته ویل کېږي، ظاهري غوښه، او هغه چې کوم دی لکه فؤاد خپله هغې غوښې ته ویل کېږي چې سیخ کې وټومبي یو سړی په اور باندې واړې راواړې سره شي، دې ته فؤاد وایي. او یو چې کوم دی قلب دی، قلب دا منځ کې چې کوم دی د فؤاد دننه منځ کې یو ټوپ غوندې پیدا شوی دی، ټوپ وایي خپله اوړي راوړي ورځ کې. نو نبی علیه السلام فرمایي چې زړه چې کوم دی وي دا په ورځ کې 15 وارې اوړي راوړي، او د دې ارتباط چې کوم دی دا ډایرکټ د الله سره وي، او ځکه الله پاک چې کوم دی د زړه نه پوښتنه هم کوي قیامت په ورځ باندې، حساب هم د زړه سره کوي، پوښتنه هم د زړه نه کوي، ټوله رابطه چې کوم دی د الله سره د دې زړه. او زیاتره خلک وایي د زړه منځ کې مې وي څړیکه وشوه، او څړیکه مې وشوه زړه منځ کې. دلته یو حدیث شریف دی، دا حدیث کوم دی ډېر خوندور دی، ابن قیم رحمه الله ډېر ښایسته تشریح کړی دی. نو غواړم چې دا حدیث باندې لږه رڼا درته واچوم. بعضې وخت کې ته وګورې څوک به داسې خلک وایي چې یاره د دماغ کار نه کوي، مړه پرېږدی دا همداسې دی که نه، هغه دماغ نه، هغه د زړه نه مجبوری. څنګه مجبوری؟ نبی علیه السلام فرمایي یو سړی ګناه وکړي وي چې دا ګناه مطابق یو تور داغ په دې زړه باندې لګي، په دې قلب باندې داغ لګي ورباندې هره ګناه. بیا وي چې کله داسې یو وخت راشي ورباندې چې دا زړه سې تک تور واوړي، لکه قرآن کې الله پاک فرمایي وي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، وي دا خلک چې څنګه ګمان کوي داسې نه ده، بلکې د زړونو یې چې زنګ اخیستی دی او د خلکو د ګناهونو د وجې نه اخیستی دی. بیا الله پاک توبه وایي، ټاپه وایي ورباندې، خو دا زړه یو وخت کې داسې شي چې تک تور شي، بس نه ذکر خوند ورکوي، نه مونځ خوند ورکوي، نه عبادت خوند ورکوي، خفګان په دې سړي باندې، د هر څه نه زړه توري په دنیا کې. نو بیا ابن قیم فرمایي چې د دنیا کې څومره حیوانات چې کوم دي که نه، په هر حیوان کې یو خراب خاصیت موجود دی، لکه مثلا سپي کې سپیتوب دی، سپي کې سپیتوب موجود دی، خر کې خرتوب موجود دی، خنزیر کې دا بېغیرتي موجوده ده، خو په هر حیوان کې یو ګنده خاصیت به وي پکې خامخا. لکه زموږ تاسو بېادبي د ډېره زیاته ماتې یو څوک چاته غوسه شي وایي خره، سپیه، خنزیره، دا دغه ورته کوي. بالکل. نو بیا هغه فرمایي چې دا تور دا خو لګي،
خو د دې ګناه مطابق لګي مثلا یو سړی د سپیتوب وکړو یو مسلمان یو انسان یو بېوزله په عذاب کو کنځلې ورته وکړي مسلمان یا د بل انسان په عذاب ول حیوان ته په عذاب د سپیتوب وي د سپیتوب حق دی چا وکړو کنځلې ورته وکړي او څوک په عذاب کې بې ځای کنه نو د په دې زړه باندې سپیو تور داغ لګي سبب بیا دا کارو کې بل تور داغ لګي بل یو وخت د سراشي دا سړی په ځان نه پوي چې زړه د سپیو وخته یو وخت د سراشي دا سړی په ځان نه پوي زړه د شادي وخته یو وخت د سراشي سړی په ځان نه پوي زړه د خره وخته دا کم سړی چې ډېر شیطانی کې دی بزړه شادي ته او زړه د شادیګان وخته لکه مخکې ګوره خلکو چې کوم د دوکي کول الله پاک ونه شادیګان جوړ کړي بیا ابن قیم فرمایي چې یو وخت د سراشي په انسان باندې د خپل زړه نه مجبوري د به خو خني چې یو څوک په عذاب کې خو هغه زړه دن سپي وخته پوه دنه د په عذاب ګرن کیږي د به خو خني چې یو چاته تکلیف ورسي ضرر ورته ورسي خدا د خپل زړه نه دومره مجبوري چې خامخا دنه کار کیږي نو بیا هغه لیکلی وی چې بیا یو وخت د سراشي نور هم د یو سړی دا کار وکړي دا کار نه کوم خو زړه نه مجبور یم بس زړه نه مجبورن دا کار کوم کنه یو وخت بیا د سراشي چې هغه نور هم د سپیتو بوشي ډیر شي چې کله ډیر شي نو بیا په دې مخ باندې اثر کوي خو دې نه مخ یو خبره ته وکم بعضی سپینګری کوم تاسو وګورو سپینګری باباګان ډیر سپینګری شي بعضی کسان کنه هغه کور کې ناسي کور کې ورن لور په عذاب وي ننګور په عذاب وي خزونه په عذاب وي بچي په عذاب وي ټول د بس کله یو ته کنځلي کله بل ته کنځلي خلک یې یاره د دماغ کار نه کوي هغه دماغي خصي دماغي کار کوي خپل د په دې ځواني کې کوم د عمل کړي باندې چې روزي په کوڅه کې ناسي کوڅه کې د مسلمانان په عذاب خلک ونه په عذاب ال د کوم د په دې ځواني کې کوم د نشي تماشي کړي د خلک په عذاب کړي نو د کوم د زړه وخته نو چې کله زړه ووري نو بیا دا مجبوري د دغه نه بیا د دې ډیر دلایل شته ده نبی علیہ السلام فرمایي وی اخر وخت به د خلک راشي چې السنتهم احلى من السكر ودا شی به ډیر خوږي بس په سینه به درته لاسي خې چروره او جی او مهربانه بس ته څه ما منظور دی موږ ته خو نور هم د دې سړي زړه چې کوم دی دا به لیوه وخته او قلوبهم قلوب الذئاب نبی علیہ السلام فرمایي زړونه به د لیوانوي او یو بل وخت راځي ويلبسون للناس مسوق الدأن من اللين وي خلکو ته ډیره نرمه جامه غوندي ظاهري جوړښت چې به ګوري ته چې د خو همدانه خو همدا خلک چې کوم دي وقلوبهم قلوب الذئاب دي خلکو زړونه بدلیواني یعنی زړه کې بلیوي خلکو ته ضرر ورسي نو زړه چې کوم دا یو ډیره مهمه عضو ده په انسان په وجود کې او ټول وجود چې کوم دا کنټرولي خبر دا به شو دی پوښتنه ده چې ولی دماغ او زړه څوک وایي چې عقل چې کوم دا په دماغ کې دی څوک وایي چې عقل چې کوم دا په زړه کې دی کنه نو را به شو دی پوښتنه ده قرآن چې کوم دی قرآن کې بشمیر زینو کې الله پاک زړه خودنه چې دا زړه چې کوم دی دا فقاهت نه کوي زړه چې کوم دی عقل نه کار نه اخلي پوه شوې نو د عقل هغه چې الله پاک کړه نو زړه سره خبره کړې ده یا د فقاهت په هدا چې کړه زړه سره خبره کړي خو دماغ په دې زینو کې نه دی کړی نو بیا یو وخت به خلکو دا دغه کو چې دماغ چې کوم دی عقل په دماغو کې دی زړه چې کوم دی بس یو آله ده او وینه چې کوم دی جذبه و چې کوم دی دا وسنی کوم تحقیق چې شوی دی صحیح علماو چې تحقیق کړی دی نو په دې زړه کې چې کوم دی د خپل عصبي حجرې موجود دي عصبي رګونه دي پکې عصبي حجرې دي پکې خلایا چې ورته وي عربي کې او انساج دغه عصبي حجرې چې کوم دي سلويختونه برابر دي او خپل باندې زړه کې موجود دي نو زړه چې کوم دی دغه عصبي رشتو سره د سره قرار لري تړاو لري الته اعصاب سره کنیکشن لري خو هم کهربایي کنیکشن دی د برقي غوندي سیستم دی او نو زړه چې کوم دی اصل کې اعصاب چې کوم دی دا په خپل زړه کې دی بیرته هم د دین رابطه خلی او هم د دین پوښتنه کوي هم دا ورته لارښوونه کوي خو بیرته اعصاب ته چې کوم دی د خبر کوي خبر ورکوي اعصاب ته دوه ترمنځ یو کنیکشن شته دی هغه ډایرکټ وصل یا انډایرکټ برقي دی یا سیګنل په ذریعہ او برقي په ذریعہ دی ها ځکه چې الته اعصاب چې کوم دی دا تصور راولي تصور په اعصابو کې خو سوچ او فکر چې کوم دی دا بیرته زړه ور باندې کوي زړه باندې سوچ او فکر کوي بیا یو بل خبره هم را یاد شوه دا زړه چې کوم دی په دې کې چې کومه خبره راشي کومه خبره دا بیا بدلیږي نه بدلیدا زړه یعنی زړه کې چې څه تیر شو هغه بیا غواړي هغه بیا غواړي او دلته قرآن هم دې ټکی ته اشاره کړې ده هغه د اشاره کړې ده قرآن کې الله پاک فرمایي وی ناسیتن کاذبتن خاطئه دا ناسیه چې کوم دا دروغجنې ده اعصاب خودلی دلته د تندې کې ناسیه ده د کوسنی تحقیق مطابق چې کوم ده ناسیه په دې تندې کې ده
او قرآن کې الله پاک فرمایي زه به د انسان چې کوم د قیامت پر ورځ د دې ناسویې نه رانیسم وي دغه ناسویې چې کوم د دا دروغجنې ده نو اوسنی طبابت وایي دا ناسویې چې کوم د وي دا د دروغ په وخت کې غټېږي دې کې غټوالی راځي بیا الله پاک اشاره کړې ده چې سید د ناسویې کې خو غټوالی راځي خو دا زړه ګوره ورسره دا خبره نه مني زړه ارتباط بیا په دې وخت کې جدای ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي دا منافقان چې کوم دي یقولون بألسنتهم وي دوی په ژبو باندې هغه خبرې کوي ما لیس فی قلوبهم چې په زړونو کې خبره نه یعنې زړه چې کوم هغه خبره نه په زړه کې یو دغه منافقت دي خو په خولې باندې هغه ځان بدل کی دا ناسویې دروغ وي دا ژبه دروغ وي خلکو ته ځان ورته مؤمن ښکاره کی ځان ورته ښه سړی ښکاره کی نو یو کنیکشن چې کوم دی یو رابطه شته د زړه او د دماغ ترمنځ بیا یو بل دغه هم شته دی ما چې خپله سوچ کړی دی نو دا زړه چې کوم دی تقریبا د 1 متر 1.5 متر پورې دا شعاوې لري د هر انسان او ځکه چې کله یو انسان سره موږ تاسو کینو نو بیا د هغه انسان د زړه خاصیتونه پکې راځي او لکه ښځه او خاوند مثلا وخت سره ډیر تیر کی نو ښځه کې کوم خاصیتونه هغه په خاوند کې راځي خاوند کې کوم خاصیتونه دی هغه په ښځه کې راځي اکثره خو اکثره چې کوم د خاوند د نارینه زړونه چې کوم دي دا قوي طاقت کی او د ښځینه زړونه چې کوم دي دا کمزوري نو اکثره د خاوند اثر چې کوم دی دا په ښځه باندې دوی کی دی وجه اسلام باندې فرمایلی ده چې که تاسو د يهودو نصاراو نه ښځې کوي وای کوي خو تاسو ورته مو ورکوي ځکه مو ورکوي هلته د هغه اثر په دې زړه باندې راځي او یو بل حدیث کې دی نبی علیه السلام فرمایي وی که چېرته تاسو د بدکارو خلکو سره کینئ بدکارو خلکو نو دا داسې مثال لري لکه تاسو چې یو انګر سره کېناستئ او نو که هر څنګه هغه ګردونه در باندې درځي اسلام یو حدیث مې هم اورېدلی و تاسو چا سره اوسئ لکه تاسو هماغه خصوصي ماته د یو تجار کس سره سړی ملګرتي ورسره نو امکانات ډېر شته چې ته تجار شي بالکل یا یو څلورو چرسیانو سره سړی ګرځي پنځم کاسې نو دا اوسانۍ زموږ سره پنځم چرسي ته دا یو سړی نه وي چې مړه زه خو ورسره راسې چکر ته ځم هسې نه ځي یو ورځ لاړې دویم ورځ لاړې په درېیم ورځ چې لاړې د هغه د زړه اثر په تا باندې کېږي تا نه خامخا هغه عمل چې کوم دی دا صادرېږي ډېره مننه احمدي صاحب دلته زما ذهن ته یو بله الله تعالی په قرآن کریم کې ډېر به داسې موږ او تاسو ایتونه لوسي افلا یعقلون یتدبرون یتفکرون بالکل که نه اوس که وګورو تفکر هم خلک دلته هغه کوي فکر او یعقلون عقل ته وایي نو تاسو ویل چې عقل دا په زړه کې دی بالکل یا بره دماغ سره خو دا دماغ کې تصور راځي زړه کې عقل دی او نو بیا دماغ چې کوم دی هغه صرف د یو خزاني شکل لري چې یو شی تاته وساتي نور کار هغه نه کوي فکر او سوچ کوم دی دا غټي فیصلې چې یعنی دا زړه کې ور باندې زړه ور باندې غټي فیصلې کوي او هغه ته امر کوي وختي تاسو یوې بلې خبرې ته اشاره وکړه چې د زیاتره کسانی هغوی بدي کوي نو بیا اخره کې هغې نه هغه کېږي که نه کله کله د انسان ما داسې ځینې روان شناسانو په کتابونو کې معلوم دي وایي د انسان نه یو غټ وحشي هم جوړېدی شي بالکل که نه یعنې د هغې هغه اعمال په سړي باندې اثر کوي اوس که به طور مثال وګورو یو کس ته هره ورځ قصابي کوي هغې ته دغه د مال حلالول دا ډېرې عادي خبره ده ما او تا قصابان یو دا که دې ته هم غټ تشویش نو دا د زړه سره چې دغه زړه اوړي بالکل نبي علیه السلام فرمایي وی ان القلب يتقلب في اليوم 5 مرات وی زړه چې کوم د ورځ کې 5 وارې راوړي او بل حدیث کې راځي وی ان القلوب وی دا زړه چې کوم دی بین اصبعين من اصابع الرحمن وی د رحمان ذات په دوه ګوتو په منځ کې دی يتقلبها كيف يشاء اړي راړي څنګه چې د الله په خوښه شي نو زړه چې کوم دی ډېره خطرناک اوس ودا اوس خو په دې باندې پوه شو چې زړه اوړي زړه توري زړه ځان کې حدیث شریف هم تاسو ویلي په طور مثال یو کس دی زړه وو کنځلې شروع کړي خلکو سره بدین شروع کړي دغه انسان ته څه کول پکار دي چې ځان بیرته سمې لار ته برابر زړه چې کوم دی په څو شیانو باندې بیرته صحیح لارې ته راځي چې کله یو انسان دی مثلا هغه بس بیخي یو وحشي ته نه جوړ شو لکه نبي علیه السلام اشاره کړې د شپې به روغ جوړ سم دی اخر وخت دا کارونه شروع کېږي سبا چې راپاسي وي چې زړه به یې اوښتی دي خلکو او دا خلک دین یو مخکې یو خبره راته وکړم دا خلک ګوره معلومیږي لکه اول د فراست خلک سایکولوژیست ورته وایي فراست اهل الفراسه دی معلومي او عجیبه خبره ده چې د ابن خلدون کتاب کې ورته اشاره کړې ده
ابن خلدون مقدمه د ابن خلدون کې هغه کې اشاره کړې ده د هر انسان د سترګو مخې ته یو څو پردې پرتې دي دا پردې الله پاک جوړې کړي د نور پردې دي د دې پردو نه اپل او د انسان د ظاهري نظر چې کوم دا کار نه کوي خو زړه چې کوم د دې پردو نه اپل هم کار کوي زړه بیا هغه لیکلي دی چې څومره اندازه چې الله ته سړی نږدې کېږي دا پردې رو په رو الله لرې کوي ته لکه اوس پیغمبران که مونږ وګورو هغه شیطانان هم کتل هغه ملایک هم کتل هغه پیریان هم کتل هغه پردې لرې شوي وي خو مونږ تاسو کوم دی مونږ تاسو نه ګورو بعضې وخت یو سړی چې کوم دی هغه یو د مو یېرېږي یېره ورباندې راشي ډېر د خطرناک حالات ورباندې راشي غونې زیږ شي سړي شي ویښتان ورباندې دغه شي که نه هغه دلته په سترګو باندې تا ته ظاهري شی نه ښکاري خو دلته خوا شا کې یا ملایک تېر شوي یا چې کوم د پیران تېر شوي په زړه کې ته محسوسې په زړه کې احساس په زړه کې ویره محسوسې په زړه کې ویره محسوسې خلک ورته چې د خوی هېڅ هم نشته دی او دا دغه ګوري اوس به ستاسو پوښتنې ته راشم ظاهري او باطني کوم نظر چې ورته وایي که نه په ظاهري نظر تا ته نه ښکاري خو باطني نظر کې شته دی بالکل دا زړه ډېر حساس دی بعضې ړندو به ته وګورې په سترګو به ړوند دا په لاره باندې سیده رواني هم دلته کوم د زړه سترګې بیا هم د دې خو نبي علیه السلام علاجونه ډېر زیات ښودلي دي یو علاج دا دی چې یو سړی مرګ رایادي ځان ته چې مرمه یعنې دا دنیا فاني ده او د دنیا نه زما تګ دی نو داسې کس چې کوم دی هغه بیا ظلم ته دغه نه کېږي داسې وحشت نه راوړي د دنیا باندې ډېر ډاډه کېږي نه نو یو دا مرګ چې کوم دی مرګ سره چې کوم دی دا زړه صفا کېږي یو بیا دوه قسمه علاجونه دي عام علما چې کوم دي دیندار خلک علما چې کوم دي هغه لپاره لا اله الا الله ذکر ډېر پکار دی ځکه هغه دیندار خلک دي که نه نو هغه په دې باندې زړه چې کوم دی صفا کېږي وسوسې چې کوم دي دا وسوسې بې ځایه دا شي نه ټول ته نه دغه کېږي صفا کېږي او فکرونه او سوچونه او یو زموږ استاد غوندې ګناهګار خلک دي نو دې ګناهګار خلکو ته چې کوم دی استغفار بیا ضرور دی چې هغه دایما استغفر الله واتوب الیه دا ذکر ډېر وکړي او د قرآن تلاوت خو یو د قرآن ظاهري تلاوت دی چې موږ تاسې کوو دا هم اثر کوي خو دا دومره اثر نه کوي لکه تدبر اثر کوي خو په راتلونکي ډېر وخت په تدریجي ډول باندې لکه ظاهري دستي ساعت چې اثر کوي نو ما چې سوچ کړی د قرآن کې سوچ او فکر کول چې قرآن ترجمه سړی وکړي او په دې ایتونو کې سوچ او فکر یا د ترجمې قرآن کریم راواخلي یا یو عالم نه ترجمه وکړي یا یو عالم ترجمه واوري نو دې سره چې کوم دی دا زړه ډېر زیات صفا کېږي الله طرف ته توجه برابروي غربیانو کیسې ما مطالعه کړې دغه و چې موږ قرآن مطالعه کړ او ځان هم بدل شو اسلام طرف ته راغلو نو زه چې بیا څومره فکر وکړم دغه خو چې تعلیم ته نه تللی چې ناسې خو ترجمې والا قرآن نه خپله دغه کړی خپله کینی خو هغه غربیان او موږ بیا دا کار نه کوو خطوانه خو ټول پوهېږو الحمدلله او قرآن الله اسانه کړی دی بلکل قرآن کې الله پاک فرمایي چې دا ما اسانه کړی دی دا تاسو ووایئ نو قرآن په تدبر سوچ او فکر او ترجمه باندې زړه چې کوم دی دا ډېر زیات صفا کېږي احمدي صاحب دا خو دې وویل هغه حل لاره دې وښودله یو بل حل لاره هم شته دی هغه چې کوم دی د یتیمانو او دې خلکو سره هغه څوک چې هغه تا د لاس لاندې دې خلکو باندې رحم کول هغو سره مرسته کول هغو سره کومک کول داسې خلک چې کوم دي دې باندې د انسان زړه ډېر زیات نرمېږي اوس به طور مثال احمدي صاحب موږ یو ځوان ګورو هغه وایي فعلا زه جوړ یم راتلونکي کې دغسې حالت ته لاړ نه شم مخکې دې نه چې څوک داسې حالت ته لاړ شي یا یو ځوان ته یا موږ خپل ماشوم ته راتلونکي نسلونو ته څه رقم د توصیه کولی شو چې دوی هم داسې سالم پاتې شي دغسې وحشت طرف ته لاړ نه شي بربریت طرف ته لاړ نه شي داسې کار دی چې کله دونه یو ګناه کېږي مثلا په دې بوږي یو انسان مې وځورم تکلیف مې ورکړم یا یو بله ګناه رانوشه یا یو بله بیا دې زه د هغې په دوچنده نیکي دي کوي د هغې په دوچنده لکه داسې کس چې کوم دی الله پاک ډېر زیات مینه ورسره کوي داسې کس ته لارې برابروي که نه لکه ښه مثال هغه د بني اسرایلو یو ایډم یو یو فاحشه و بني اسرایلو کې او تاریخ والو لیکلي روایتو کې راځي وي په دغې وخت هم دا د فحاشۍ نه را روانه وه فحاشۍ نو چې کله روانه ګوره هلته یې ګناه وکړه چې ګناه وکړه دلته چې وکتل یو سپی دی او هغه سپی چې کوم دی تږی دی نو دې دا پاڼه راویسته او په زړوکي کې لوپاټه کې وګنډله او لاندې اوبه یې ورته راویست او اوبه یې ورباندې وڅکلې په دې اوبو ورکولو باندې ایست الله پاک دا جنت ته بوتله هغه د دې هغه زړه چې کوم دی هغه یې بالکل صفا بالکل یې واړه ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي وی چې د موسی علیه السلام مور وښی مور وی چې واصبح فؤاد ام موسی فارغه وی د موسی د مور زړه چې کوم کنه وی دا داسې سبا که داسې حالت کې چې دا فارغ و دا بالکل خالی و هغه زړه ته نه چور وتلی و داسې یو اندازه ورباندې راغلی و
وی چې نږدې و چې دې دا خبره ښکاره کړې وه خو چې ما ور باندې پټۍ ولګوله قرآن کې بار بار ځینو کې الله پاک اشاره کوي چې په زړه باندې یو پټۍ لګوم بس کې الله پاک فرمایي وربطنا على قلوبهم اصحاب کهف بارکه ما د خلکو په ژوند باندې پټۍ ولګوله او جنگ بدرین مبارک الله فرمایي چې ما د بدرین په ژوند باندې پټۍ ولګوله د زړه باندې الله پاک پټۍ لګي خدا پټۍ څو وخت لګي په هغه وخت کې لګي چې کله یو انسان چې کوم دی هغه محسن شي نور خلکو د خیر رسي نو د انسان چې کوم دی الله پاک هیڅ کله نه خرابوي او هغه څوک چې هغه شر پسند دی لې ضرر مسلمانانو ته عام انسانانو ته ضرر انده د خپل ځان ته وګوري کله چرته ضرر او نور مخلوق ته نو به د انسان چې کوم دی هغه الله پاک قرآن کې الله پاک بار بار خیز جون ته کې راوستي شرمومه او مهر ور باندې لګومه او غضب ور باندې کومه د خلکو باندې په دې حدیث باندې راغونډه ګوجه نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې تاسو په نور باندې رحم وکړئ او په تاسو باندې رحم وکړي بالکل نو کچرته غستا خبره چې انسان محسن شي محسن شي نو الله تعالی به د ډیر شر او فساد نه دي انسان توجه وروړي په غلطه لار باندې الله تعالی به تنه توجه راوړي زړه به پټي ولګي او خیلاره ته راشي نو احمدي صاحب ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه مننه چې دراغله مونږ نن زما لپاره ډیر خوندور مو د ماحول هم ډیر خسته ماحول دی بالکل ډیر مننه وعلیکم السلام